السلام علیکم. السلام علیکم دکاندار ماما. زما لږ روپۍ راغلي ته وګوره. ترکه ته مو شناختی کارت راوړلې؟ راکړه شناختی کارت. دا والا کارت ګوته ولګوه. چوته که وشو ها؟ وشو؟ وشو دا 30,000 روپۍ دي دا شمار کړه. د سپوږمین خان شکمار په علاقه کې به ته دا بنډلې ګرځئ بچې او کور ته بیا رانه وړې. زه ته لږ د دې دوکانه خو بار وځه چې ستا سره زه څه عمل کومه. هلکه تشمانې پاڅه زر پاڅه شابه شابه. ولې مسلمانه چې در نه وینې د خبر کمه دا څه شو؟ د بر کلي طوطي ګل اغند حسین دی د دوکان نه 1,500 روپۍ راوباسلې. نه مړه او که نه څه وایې؟ نو زه به شکمار سپوږمین خان نه یم په دې لانه نن دا روپۍ کور ته بیسي. خبره دې بالکل ټیک ده یاره. موږ به داسې تشپاڼې کړو بل به 1,500 روپۍ راوباسي. بالکل ته ورشه ما له ټوپک راوړه که نه بس وړو بخورې کوي چې دا روپۍ دې واخلو. نه مړه او که نه بس ته دقه ځای ودرېږه. زه په منډه ځم ټوپک راوړم زموږ پسې صحیح ده؟ بالکل زر ځه. اوس لال تللی خو به نه یي. نه زه به ورته ناست یم زر ځه. زه در رالم صحیح ده ټوپک راوړم ته ورته. السلام علیکم لالا. او روپۍ مې رایستلې زه روان یم کور ته که نه. او اوس دلته د مانځه ټیم دی مونځ کوم بیا کور ته ورسېدم بیا به سره رابطه وکړم. صحیح ده؟ او صحیح ده ځه. لالا ټوپک واله سړی دومره ټایم دې ضایع کړو که نه. ولې لاړ ډنه کو؟ دی چېرته شي سپوږمین خان خو عذاب دی قهر دی توپان دی. ګوله مه بغرو کوم خو بس ټایم دې لږ ضایع کړو. وکې ده لرې به ورته کښېنو صحیح ده؟ ته به پرې ډز وکړې زه به ورپسې ورشم سامان مامان به ترې راوغواړم راځم به. بالکل بس زه به چې ما څنګه ډز وکړو ورځه سامان ترې راغله بس بیا پرېږده راځه تې. خو مسلمانه ته اکثر خطا کوې نو داسې نه چې ته یې خطا کړې په ما راباندې کېلته. نه په روغ منځ یې ولم. دا ټیک ده ورته کېنه دا د دا خیري مونځ دی. نور مونځونه دی نشي کولی خو چې مونځ وکړو سلام یې وګرځو که نه نو بس ته به لاړ شې نږدې به ورته کښېنه او بس زه یې په دې غوټه منځ ولم بیا صحیح ده. زه اوس ځمه که دې خیر خوښه وي زه به ورشم هلته نږدې به ورته کښېنم چې څنګه بخ شو که نه بیا سامان مامان راولم زه وغلې زه به خو چې څوک وینې نه. بالکل زه ورځه. زه ټیک ته خو غوټۍ ګورې توله راوله مشره د سترګو نه خلاصې مسلمانه. ځه خدای په خیر کې زه ورځه. ټیک ده ښه بس ته په غوټۍ برابروه. یا خورا پاکه دا څوک ولګېد دا تندر خو چې د کوم ځای نه ولګېد. اوهو دا څه ناروا چې خپل ملګری مې وویست سړیه. خورا دا تندر پرې د کوم ځای نه ولګېد. مشره دا ته پېژنې دا څوک دی دا څنګه ولګېد؟ هلکه که حقیقت را باندې وایي که نه دا زما پاتمنه تر دی او موږ شکماریانو تا چې د دوکان نه روپۍ راوباسلې که نه نو موږ دا هغه ځای نه ته په نشانه کړی وې نو دلته تا مونځ وکړو او ما په غوټه من بیا ته په نشانه کړې نو چې ما ډز وکړو که نه نو ته بد شوې او بس قهر راغی زما به دې ملګري ولګېد او ما بد کړل ډېر زیات ته خفه نه شې ته زما سره ښه وکړه دا زما سره ویسه د الله په نیز. صحیح ده صحیح راځه چې وایلو مشره.